بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو اورئ پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 پیښور. پروګرام د کار روزګار کار روزګار کې ستاسو قربا محمد دانیال عزیز یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمن پروګرام کار روزګار تاسو ته وړاندې کوي پروډوسر نظام الدین او تکنیکی مرستیال دی حسیب جان او د نور کله غونتي نن هم را سره اسماء اخلاص پروګرام کې ملګرتیا کوي. اسماء اخلاص پروګرام کې هر کله درته وایم ډیر زیات مننه. السلام علیکم، څنګه مینوالو خې ټیک ټاک امید او تاسو ته چې ټیک ټاک وي روغ جوړ وي. بالکل پروګرام کار روزګار کې زه تاسو سره یم اسماء اخلاص. جی بالکل دا اسماء اخلاص دا زموږ تاسو ملګرتیا به ټیک تر 8 بجو پورې امید ده چې روغ جوړ وي. وختونه ساتونه لازم غړې لمحه هم خپه خوشاله او سوکالو باندې تیریږي. قدرمن اوریدونکو پروګرام کار روزګار د هر بوت په ورځ په باندې شپږونه وخت تر 8 بجو پورې تاسو په درانه خدمت کې مونږ پیش کوو. تاسو یو پروګرام اولنې برخه کې سوي په کې انټرویو وی او موږ داسې ځوانان نه غواړو چې هغوی څه کار روزګار کوي، خپل کاروبار کوي، انټرپرینورشپ کوي. نو نن ما سره چې کوم مېلمه ناست دی د هغوی نامه ده توصیف موږ سره نن په پروګرام کې موجود دی، مېلمه دی. توصیف تاسو ته په پروګرام کې ډېر زیات هرکلی ویم. مهرباني جی. اوریدونکو ته وایم چې توصیف یو زلمی دی او په خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج کې د دې سلیکشن شوی دی او دې ته ګرانټس ملاو شوي دي، خپل بزنس خپل کاروبار شروع کړی دی. نو توصیف ټول نه وړاندې خو تاسو ته مبارکباد وایو چې تاسو سلیکشن شوی دی. 09191 ټلیفون نمبر دی. دین علاوه څوک میسج کول غواړي میسج دیو کې د میسج را لېږلو طریقه ده. میسج لیکلو زی ته د لاړ شل ته دی لیکي KR سپیس خپل نوم د خپل ځینم او میسج دوی کې را سند کی په 7583 باندې. توصیف لګ دا راته وایي چې ستاسو د بزنس آیډیا څه ده؟ بیسیکلی آیډیا دا چې موږ کپڑے جوړو، بیسیکلی ټیکسټایل ډیزاینر یم زه او کپڑے به جوړو موږ. څنګه کپڑے جوړوي؟ لکه یو خو چې ګنډلی او مطلب پورا لکه ساده کپڑے نه والا پورا پرنٹنگ شو، ایمبرائڈری شو، ارسا کو مونږه پروډکټ ډیزاینینګ هم کو، پروډکټ میکینګ آی کې انټیریئر ورک هم راځي. لکه یو صوفه ده، صوفه باندې چې کوم کپڑا جوړیږي آی باندې چې برابر چې کوم ډیزاینینګ کی هغه هم کو مونږه. او جی زبردست. او میل فیمیل دواړه کپڑے کړنی؟ جی بالکل. میجورټي فیمیلز دي چې آرډر راشي بیا آرډر باندې هغه جوړو. او لکه تاسو مطلب دا چې میجورټي آرډرز د فیمیلز میجورټي فیمیلز دي او موږ بیسیکلی کار هم د فوکس هم د فیمیل دی. فیمیل کې لکه ډیر زیات لکه نقش و نگار مطلب دا دی اسما چې د فیمیلز په کپړو باندې زیاتی سړی و ساده مړه بس یو ساده وتی جوړو. واقعي ډیر ښکلی چې کوم دی دا بزنس ډیر زیات ښایسته دی او زه به ډیر زیات اسمه فری کې خوند واخلم. صحیح دی. په فری کې د جوړه نه جوړه ان شاء الله جوړه ور باندې جوړه. اختر لکه نه اکثر اختر چرته وایي نه روان اختر برازیل دی نو سکه یا مونږ هیر شي چې چا نه صحیح ده. ها توصیف دومره ښه آیډیا څنګه ستاسو ذهن له راغله؟ او اسی بزنسز خو ډېر زیات دي که نه، لکه مختلف سوچونه فکرونه کېدی شي، نو لکه دا آیډیا ستاسو ذهن له څنګه راغله؟ دا آیډیا زه چې کله انویسټ کوم هغه وخت زما په مایند کې دا و چې اوس موږ کار داسې دی چې پریکټیکل کار او ټول پروډکټس جوړو، سکل ډیولپمنٹ د ټول. ستاسو چې کله وین یو ور سټوډنټ نو څه سبق مو ویلو؟ زموږ بیسیکلی BS ټیکسټایل ډیزاینینګ او ډیزاین. صحیح، مطلب تاسو یې ډیزاینر او ټیکسټایل ډیزاینر ونو یو تاسو. جی بالکل صحیح ده. نو تاسو سوچو چې هغه عملی جامه ورته په ګډ. ها د خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج نه څنګه خبر شوي؟ دا اصل کې ما په اخبار کې کتلې یو فرندز هغه ماته خولیو، موږ اپلای وکړو بس دا موږ ته ملاو شو. صحیح. دا چې ګلګاس ملاو شو ټایم کې تاسو فیلینګ څنګه چې مطلب او دومره امید سره تاسو دا اپلای کړی چې واقعي امید خدا سه نه لکه خو بیا هم موږ چې اپلای وکړو څه پته لګي چې ملاو شي موږ ته. او زه ډیر زیات دغه نه کوم چې نیگیټیو سوچونه نه کوم چې بس څه پته لګي، خو پوزټیو امید هم زه چې یار کې دی شي چې ملاو شي دومره لکه دغه ماته. صحیح ده. اکثر دغه سي توصیف دغه سي اپورچونټیز مونږ ګورو ډېر زیات دي،
خو مونږ وایو چې یاره نه کېږي، مونږ مختلف سوچونه کوو، نو مونږ وایو چې دا نه کېږي، ورته اپلای هم نه کوو که نه، مونږ وایو کوم که نو داسې سوچ ته نه راتلو څه نه اصل کې زما مایند داسې دی چې زه وایم چې بس دا به وشي انشاءالله. ښه پوزیټیو مایند دی، اپټیمسټک یا اپټیمسټک. صحیح ده. نو ستاسو لکه په دې خبره باندې یقین و چې دا به کېږي خامخا؟ بالکل انشاءالله. اوکې، دا غټه خبره ده. قدرمند اورېدونکو، توصیف مونږ سره نن ملمه دی او د دوی بزنس آیډیا د کپړې جوړول دي او ټیکسټایل ډیزاینینګ سره یې کار. بالکل دا خو یو فن دی، یو هنر دی اسمه انتهایی زیات، او د فن او هنر چې کوم دی هغه په مطلب زموږ په معاشره کې ډېر زیات قدر کېږي، نو واقعي ښکلې خبره ده. دا راته وایي چې تر دې دمه څومره خلک تاسو سره کار کوي، یا څومره خلک تاسو په روزګار کړي دي، یا څومره کار تاسو په دې خپل هغه کې وکړو فن کې؟ فی الحال خو زموږ سٹارټ اپ دی. موږ ته تقریبا سپټمبر کې دا ګرانټ ملاو شو، نو موږ خپل سیټ اپ آفس میں جوړ کو برابر ګل او اوس موږ مارکیټینګ او داسې زونه کو لګیا یو. اوس نو باقي ورو آرډرز موږ ته راځي، هغه کو لګیا ساړي آرډر شو، لکه نن سبا سیزن دی، وادونو سیزن دی، آرډرز دی کې راځي هر اتوار او هفته کې کوم نه واده وي اسپا ګرمه ګرمه او کنه زما ډیر ودونو باندې ماشاءالله وګرځي. ستا واده ته مو بس انتظار دی، الله دې پکې خیر واچي. نو دغه ناویان ولا یا برایډل فی الحال نه کو. برایډل ډیر ایکسپیرینس غواړي، ډیر ټایم غواړي او ډیر زیات کاری. نو فی الحال برایډل نه کو، کیجوال کو، پارټي ویئرز کو. صحیح ده. نو کوم لکه تاسو کوم ایکسپرټ ځان سره ساتلی دي؟ فرش دي، فرش ګریجویټس دي کنه؟ فرش نه، ایکسپیرینس ولدي موږ سره. یو د فیشن ډیزاینر دی، هغه موږ سره لګیا دی. نو دا څنګه دا پروسس باندې ملک پوي کچ لکه په دې باندې رسله خبره تر وکړه چې دا صحیح حسابي کپڑا د چرته نه راوړي، کپڑا راوړي نه بیا ور سره دلته څه کوي، کم ځکه کپڑا تاسو یوټیلایز کوي، په دې ټول سره سره لګي خبره وکړه. کپڑا موږ راوړو بیسیکلی فیصل آباد شو، لاهور شو، الته کې ډېر ښه کپڑا ملاويږي او الته چې کوم دی لکه داسې په خبر کې لکه کپڑا راځي خو داسې نه راځي، الته خو اغازه خو هب دی. ها بالکل، فیصل آباد خو یو هب دی کنه د ټیکسټایل او د اصل کې موږ په دې کډی باندې هم سيزونه جوړو. جی صحیح، هینډ دیتا وای. کډی بالکل بالکل، هغه هم کپڑے جوړو موږ. صحیح ده صحیح ده. نو دا چې کوم دی لاهور او فیصل آباد کې ډیر زیات دی، الته موږ کپڑا وروړو بیا دلته جوړو. او دې کې مطلب کوم قسم کپڑا باندې تاسو ډیر زیات کار کوئ؟ مثال زینه پکې وی، ریشمي وی، قدر وی، قسم کپڑا، هر قسم کپڑا، کاټن شو، ریشم شو، سلک شو، هر قسم باندې کیږي کار. بالکل کیږي. صحیح. او خو مارکیټ کې کم یو ډیر زیات خوخیږي. مارکیټ کې سیزن سره لکه چې اوس ګرمي ده، افغان سوټ ډیر زیات خوخی خلک، چې یخني کې دا سلک شو، دا سیزن شو. څومره فند وغوښته؟ جی څومره فند تاسو وغوښته؟ فند موږ 1.3 میلیون وغوښته، هغه موږ ته راکړو 1 میلیون. صحیح ده. ناغه مو بیا په کومه طریقه باندې یوټیلایز کو او چا مطلب چا د سره دومره منډه تړو کې لکه چې تاسو فرش ګریجویټ دونه ایکسپیرینس مو نو دا خو یو ډېر غټ اقدام دی. په دې سره لګي خبرو کا دا اصل کې پروپوزل ورکو، هغه نه بعد دا کارونه کې دا ټول ورکشاپ شو د دې ایکپی امپیکټ چې کړل کړه، دا پورا یو پروسس دی. یو پروسس سره بځي هغه نه بعد دا ګرانټ ملاويږي یا لون شو، ګرانټ شو. نو دا یو پورا یو کال پروسس هو دې کې زه فرش ګریجویټ وم، خو ما ته دومره دغه نه و، ما سره فرینډز او فیملی کې کسان او هغه ما سره هیلپ کو ډیر زیات ته پروپوزل باندې د سيزونو باندې، نو دې سره زما دا کار وشو. صحیح ده. نو by the time you got grant کله پیسې ملایي سم ور سره وکړو؟
سوچ دا خو ګوره 10 لک روپۍ دي ما سره کنه بالکل کله چې مونږ نوی یو یا مونږ داسې پریکټیکل لایف کې سو داسې اقدامات نه کړي برنی وتی نو هر سره ته نوی ښکاري او یریږو هم زړه کې چې مارکیټ کې نو چرته زړه کې د یاره راتله دا پیسې به زه څنګه یوټیلایز کوم چې نه مانه خرابې نشي یا زه ناکامه نشم نه ناکامي خو ګوره هر یو چې کوم دی کنه هر یو انسان خپل کوشش کوي جی باقي کامیابی خو الله ورکوي دا خبره خو صحیح ده او باقي دا چې ناکامي خو سوچ کې کله انسان دی کله راشي کله نه کله خدا ای خو بیا خپل انسان کوشش کوي موږ کوشش کوو لګیا یو او دا پیسې څنګه یوټیلایز کوو پورا زموږ ټیم دی کینی پلان کوي پروسس دی هغه سره موږ لګیا یو صحیح ده کله سټوډنټ وای نو دا هغه وخت نه دی څه فکر و چې زبا چرته جاب کوم یا د تاسو دغه سره کوم تړلې انډستری د دې کې به زه جاب کوم کنه هغه وخت نه تاسو سوچو چې زبا بزنس start کوم and if you prefer business no why بزنس ځکه خی کنه چې هغه کې صرف زنه ما سره پورا ټیم شي ما سره به لکه امپلای به एकदम کنه زه هغه فائدہ هم ده کنه دی کې صحیح زموږ فائدہ هم ده هغه فائدہ هم ده دې سره اکانومي هم ګرو کیږي مطلب تاسو وایي چې لکه په خپل ځای یو جاب کوم نو بس اخر زما گزاره به بالکل هینډ ټو ماوث او بیا دا که زه بزنس سٹارټ کوم نو ما سره دې سره پورا یو سرکل دی کنه پورا دا ایریا سرکل دی هغه به د فائدہ باخلي صحیح نو موجوده وخت کې لکه څومره کسان تاسو سره سټاف دی د تاسو د بزنس سره تړلي شوي دي فی الحال خو سٹاپ مونږ نه یې رو مارکیټینګ والا او 2-3 فرش کسان او باقی دا چې موږ فوکس دا چې کلی خلک دي هغه به هم موږ سره کار کوي دا هینډ ایمبرایډري نه دی کلی خزې کوي کنه دا کار هغه سره موږ هغه نو پلان جوړوي چې په کورونه کې کوم زنانه چې لکه دا کار ورزي هنر دی تاسو کنه تاسو یوټیلایز کوي بالکل هغه نور هم لکه ټیکسټایل باره کې مخایو هغه تاسو زونه جوړې موږ او باقي دا موږ سره کار نو دا پلان وسنګ امپلیمنٹ کوي څه سوچ مو لکړې دي چې سره مشوره کړې ده کنه په خپل مشوره خو فی الحال نه دي کړې ما او فی الحال په خپل لګیا یو جی بالکل اور د سٹاپ کې مطلب تاسو میل کسان باخله فیمیل باخله سمره باخله دا ډیپند کوي کنه میل فیمیل دواړه کېږي شي مارکیټینګ لپاره موږ میل اخلو او باقي چې کوم نور کارونه دي هغه بر فیمیل صحیح د اسمان کسه جوړه ګندل د درتل او چې کوم دی نو هغه جوړه به ورنه دی بیا راته سټ کوي کنه بیا ورسته ګندل درتل کنه سکسو چندل درتلون تیار کار بدی جوړ جوب بڑا دی لاشي اچھا نو چې تعالی مثلا ته غسته دام دي ټکو مثلا 09210 جی بالکل تاسو میسج هم کوئ شي لاشي په خپل بار کې کریټ میسج آپشن ته الته ولګي کې آر سپیس کولم د خپل علاقې نوم او کله توصیف نه داوی د بزنس حواله سره د ایډیا حواله سره څه قسمه مالومات لري نو کوي چې تاسو هغه هم پسند کې وچسي طریقې یعنی 8583 باندې فیسبوک د لارې هم کته شي په زموږ فیسبوک پیج دی پښتونخوا ریډیو فیسبوک سرچ بار کې د سرچ کې الته زموږ د پروګرام لایف چې کوم دی پریږي او زموږ ملما دوی کته شي نور باچا مونږ یاد کړیو دنه علاوه آر جے سمی خان یوسف زئی مونږ یاد کړیو مننه آر جے سمی خان یوسف زئی ویلکم ټو د شو ثانک یو برادر سعد احمد وای چې ډیر ښه ام ڈی سایل وای چې السلام علیکم السلام کرامت الله مونږ یاد کړیو محمد عباس هم یاد کړیو سید عبدالغفار شاه هم مونږ یاد کړی جاوید احمد شاهین هم سلامونه کړی قدرمن چې محمد یاسر هم یاد کړی بشیر احمد هم سلامونه کړی دي او امداد الله دوی هم مو سره پروګرام کې شرکت کوي او مونږ اوري توصیف خان پریزنٹ ټایم کې
تاسو سره مارکیټرز نشته، مارکیټینګ سټاف نشته. بالکل. صحیح ده. او یو سٹارټ اپ تاسو سٹارټ کړی دی، نوی دی، بالکل نوی دی. پیپل ډونټ نو اټ، خلکو ته پته نشته. بالکل. په کومه طریقه باندې کلاینټ ته تاسو اپروچ کوئ، خلک خبروي یا مارکیټینګ خپل به اوبویسلی کې؟ بالکل بالکل. په کومه طریقه کار کې څنګه کې کلاینټ څنګه دې کې اصل کې موږ دوه درې سيزونه دي. آنلاین هم ځکه چې نن سبا ټول دا آنلاین بالکل سیستم دی. فیسبوک شو، انسټاګرام شو، پیج مور ته پیج بالکل پیج موږ شته. صحیح دی. پسنم دی ثقافت گھر. ثقافت گھر. اوکے جی جی. باقي چې کوم دی نو موږ اصل کې کولیبریشن هم کو ډیفرنٹ برانډ سره. ها ټاون کې چې کوم دی کنه یونیورسيټي ټاون کې هغه سره هم موږ کولیبریشن کوو. دا لاسونو شو بیا ورپسې لکه مطلب دا سونه برانډز دي تاسو ورځي هغه سره به خبره اترې کوو. جی موږ کړی دی او سب پروسس روان دی. کې دي چې موږ دا فائنل شي دا سیسنه. صحیح ده. او څومره پارټنرز یې سو پارټنر د سره شته کنه؟ نه ما سره یو پارټنر شته دی. فیمیل ده. جی صحیح ده. هغه کوم بیک ګراوند دی؟ هغه د ثوابه ده. نه موږ سره لکه ما سره یونیورسيټي کې جونیئر او زما جونیئر هغه هم ټیکسټایل ډیزاینینګ کړی. ها جی ټیکسټایل. جی ټیکسټایل په کوم سوچ راغلی، په کوم فکر راغلی؟ اسه خو اسمه چې چرته زونه وایي چې انجینیرینګ او ډاکټر جوړیږي کنه. بالکل. نو ټیکسټایل ته څنګه راغلی؟ او بیا ذات تر فیمیل چې کوم دي نو هغه خوخی چې دی نه بالکل دا اصل کې عجیب غونډه کې سوچ جوړ شوی دی چې یار د فیلډ کې فیشن او ټیکسټایل او د سيزونه کې د فیلډز کې ټول جنکیزي فیمیلزي. او بالکل. نو زما سوچ دا نو بچپن لا اصل کې زما د ډراینګز او د سيزونه ته ډیر زیات زما شوق وو. نو چې ما میټریک وکړو بس هغه نه بعد زما د سيزونه ډیر زیات مې دا خامخا به زه د آرټ اینڈ ډیزاین فیلډ ته ځم. نو بس دا مې د میټریک نه بس تاسو دا سوچ کړو چې بالکل ډیر د کوم عمرنا شوق مو ډیر زیات شوق مو کور کې بناستو نو کله به یو د رور شکل میں جوړول کوي کله به دغه کول. اوس دغه ایډیا کې مګر تاسو کامیاب شوئ مخکې وسه کوي په ژوند کې مخکې به دغه چې کوم تاسو هڅه کوم کوشش ته مخکې بوزي؟ بالکل ان شاء الله مخکې چې کوم دی زما دا سوچ دی زما خپل یو ذاتی برانډ په ثقافت گھر ټول به پیج ان شاء الله پورا آل پاکستان ان شاء الله. دغه چې کوم مهنت ضرورت وي هغه مول ان شاء الله کوي. محنت خو فرض دی دیکھیں. صحیح بالکل محنت کو لګیا یو ان شاء الله. بالکل. او چا چې محنت کړی دا رسول الله پاک ورګړي دا ټیم لګي خو ان شاء الله. Oh, everything is possible if you want to make it possible. Nothing is impossible. ګل کاکا و سلامونه. مننه. وعلیکم السلام. او شاه فیصل ارمانی سلام کوي څنګه؟ بالکل ټیک ټاک یو. سید عبدالغفور شاوی دیم پروګرام اوري وي ریګولر اوریدونکو قطرمن خوشاله اوسئ. ها توصیف حکومت تاسو سره مرسته وکړه او پیسې درکې نن سبا اسما څوک چاله پیسې ورکوي لکه څه وایم چې یو ډېر غټ اقدام دی د خیبر پختونخوا زموږ د ځوانانو لپاره نوي کول لپاره یې اخیستی دی. سپوز که دا ګرانټ تاسو ته نو میلاو شوی یا که ستاسو سلیکشن نو شوی نو دا کوم آیډیا چې تاسو سره وه او هلته تاسو ګریجویټ شوي هم وئ نو څه به مو کول دی سره څه پلانینګ و ستاسو ځان مخکې زما دا پلانینګ و چې زما ریلیټیوز کې څوک شته داسې هغه کور کې هلکا پلکا بوتیک چلوي داسې څیزونه کوي نو هغې سره به زما به کولیبریشن کولو خپل دا څیزونه به جوړولو کور کې او هغې سره به ان ټچ به وم. صحیح ده. رو باقي انسان دی ورسره جاب هم کولو ما او باقي دا څیزونه مو ځکه چې دا سکلز دي که نه مو سره دا بیا ډېر ضروري دي. بالکل صحیح بالکل. ها زموږ چې په دې وخت باندې څومره اورېدونکي تاسو اوري زموږ چې کوم لیسنرز دي په خاصه توګه باندې چې ستاسو غوندې ځوانان دي یا د اسما غوندې پیغلې دي موږ اوري جی جی بالکل بېشکه څه پیغام به هغوی له ورکوئ څه میسیج به ورکول غواړئ؟ زه دا میسیج ورکوم چې نیګیټیو تھینکینګ بالکل مه کوئ
پوزټیو تھینکینګ کوي دیک کې او اس کلم دا وی چې بس دا کار نه کیږي ار یو کار کیږي ار یو سوچ چې کوم دی پوزټیو سوچ چې کوم دی کنه هغه مخکې ځي او کله هم شاته نه کیږي. جی بالکل. توصیف تاسو دراتلو یو جهان مننه کوم قدرمن چې تاسو راغلی په الله ګران چې نقیب الله خان یادې تاسو سلام کړی دی. وعلیکم السلام. وای دانیال صاحب ټو یو اینڈ یور ټیم وعلیکم السلام. تاسو یو جهان مننه توصیف